د نشهیي توکو ګټه مافیا او زیان یې ټولنې ته رسي. دا څرګندونې لغمان والي عبدالجبار نعیمي نن په لغمان کې د زون په کچه د نشهیي توکو پر ضد د پالیسۍ جوړونې، د نشهیي توکو د کښت د مخنیوي، بدیل معیشت، د قانون د تطبیق څارنې او ارزونې په 3 ورځني روزنیز ورکشاپ کې د وینا پر مهال وکړې. زیاته کړه چې د نشهیي توکو د کښت، تولید، قاچاق، پلور او پیر ګټه یو شمېر محدودو منفعي کړیو ته رسي، ولې زیان ټولنې ته متوجه دی چې ټولنه د دغو کړیو له لوري په دې برخه کې یرغمل نیول شوې ده. هغه څوک چې قاچاق کوي هغوی یو رقم غټه مافیا جوړه کړې. د دولت ټول قانون یې چلنج کوي او هغه مافیا په ډېرو ځایونو کې په ډېرو ساحو کې هغه څه کوي چې هغه د هېڅ چا په نفع نه وي غیر له څو نفرو ما سوا چې هغوی په ګډا کېږي. نور ټول د مزدور په توګه کاروي. څوک یې موټر چلوي هغه بیچاره مزدورکار دی، څوک یې بارایي هغه بیچاره مزدورکار دی، څوک انتقالي هغه بیچاره مزدورکار دی. اما څوک چې ګټه پورته کوي هغه آرام ناست وي، هغه د مافیاو د بانډونو د یو ډېر قوي قوت هغه شکل غوره کوي. د نوموړي په وینا که وغواړو چې په دې برخه کې رښتینې مبارزه وکړو، نو باید چې لومړی د نشهیي توکو د مافیا لاسونه ورلنډ کړو. دغه 3 ورځنی ورکشاپ چې نن یې لومړۍ ورځ وه، پر لغمان والي سربیره پکې د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ عمومي رئیس ډاکټر محمد عثمان پیروتن او ورسره راغلي پلاوي، د لغمان د ولایتي شورا مرستیال، د ولایتي ادارې یو شمېر رئیسانو، د لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو د عامې روغتیا او د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې رئیسانو او دغه راز د 4 واړو ولایتونو یو شمېر دیني عالمانو، قومي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو هم ګډون درلود. عبدالجبار نعیمي په خپلو خبرو کې د مخدره توکو پر ضد مبارزه د ټولو ګډ مسؤلیت وګاڼه. زیاته کړه چې د دغې شومې پدیدې له وجې په نړۍ کې د افغانستان نوم ته سخت زیان رسېدلی، چې د نوموړي په وینا پکار ده د دغې شومې پدیدې پر وړاندې د مبارزې په لاره کې هر افغان په صادقانه توګه هلې ځلې وکړي. دا مبارزه په زارویو نه کېږي، دا مبارزه په ننواتو نه کېږي، دا مبارزه په حاکمیت باندې کېږي، دا مبارزه په ډېر زیات قوت سره کېږي او دا مبارزه باید په یو بهترین نظارت او کنټرول باندې وشي، ځکه چې دا پدیدې زموږ ملت را بدنامه کړې. حج ته چې ځي افغاني حاجانو ته هلته به شک په سترګه کتل کېږي، نورو دنیا چې سفرونه کېږي افغانانو ته د شک په سترګه کتل کېږي، هر یوه ته ټولې ته ولې ځان سره بسې انتقال کړي. دا بدنامي باید افغانان د ځان څخه دي. دا بده بدنامي ده. موږ مسلمانان یو، موږ عقیده لرو، هغه څه چې زموږ دین ته ضرر وي، زموږ ولس عزت ته ضرر وي، هغه څخه باید ځان خلاص کړو. ښاغلي نعیمي ویل چې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د هغه ساتونکي تقدیر او وستایل شي چې قهرماني ښودلې او هغوی د مجازات او یا هم د له دندو ګوښه شي چې په دغه مبارزه کې پاتې راغلي او یا د نشهیي توکو د قاچاقبرانو سره په مستقیم او یا غیر مستقیمه توګه لاس لري. د لغمان والي په وینا چې د مجازات او مکافاتو د اصل تطبیق کروندګرو ته د بدیل معیشت د پروګرامونو په اړه آګاهي او د عامه پوهاوي په برخه کې دیني عالمانو، مخورو، قومي مشرانو او رسنیو ته فعاله ونډه ورکول هغه مهمې لارې چارې دي چې له مخې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې موږ بریالي کولی شي. عبدالجبار نعیمي د خپلو خبرو په پای کې د ورکشاپ له ګډونوالو وغوښتل څو په دې برخه کې د شوې مبارزې او د نورو پرمختګونو پیغامونه خپل کلي کور ته ورسوي. په ورکشاپ کې ښاغلي پیروتن بیا د نشهیي توکو د کار کلي په برخه کې د ټول افغانستان په سطح عمومي معلومات وړاندې کړل او په لرې پرتو سیمو کې د امنیت نشتون د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه یوه ستره ننګونه په ګوته کړه. ډاکټر محمد عثمان پیروتن وویل چې دا مهال په ټول هیواد کې 11.2% وګړي په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه معتاد دي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل نظریات وړاندیزونه د حقیقت پر بنا په دې ورکشاپ کې شریک کړي څو دوی وشي کولی په راتلونکي کې له مخې پالیسي جوړه او تطبیق کړي.